والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى سائر صحابته والتابعين स्टोर पे करा हुआ سيدنا ومرشدنا وحبيبنا وحبيب الرحمن حضرت سيد الرحمن وعلى سائر الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت. الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تثبت المؤمن الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هر زندہ چھ مرنے مقام ورشی، هر زندہ چھ مرنے مقام ورشی، تمہا نسل نصیحت بدے دنیا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، خصوصاً بالخصوص زما استاد گرامی پیر طریقت و رہبر شریعت ماہر فی العلوم حضرت العلامہ مولانا ابو منصور سید محمد رحیم سے مبارک و اجازت مانگے جمع رقم موضوع حوالہ شیخ ہاں موضوع امر بتانا. معزز سامعین کرام، دنیا کی رسم انسانان چلی حاطول پدے مانے متفق دی جنامت پیدا سے حلقت دے چاہا ہر انسان باندر آتی. دنیا کی صورت مرگ نہ انکار نہیں کرے، بل دنیا کی دا سے حلق ہمشتا چاہی دا اللہ جل جلالہ دا ذات میں انکار کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک دا ذات میں انکار کی، دا قیامت دا عرض نہ انکار کی، دا جنت نہ انکار کی، دا جہنم نہ انکار کی. وقت آج ترتوخ کرنے پورے اس اقتدا سے حلق پیدا نشو چاہی دا مرگ نہ انکار کی. دا مرگ یو دا سے حقیقت دے جدا پا ہر انسان ماندر اقدم کی دی، ہر انسان دا منی جیرہ دا مرگ کو ماندر راضی. سنگا شماتا سے بہت بشر کی آیات مبارک پیش کو اللہ جل جلالہ کو قرآن عظیم الشان کی فرمائی: کل نفس ذائقۃ الموت. دا ہر انسان، ہر زندہ سر دبارا، ہر چیز روح لری، ہر روح جتنا انسان پہ جسد کی بھی اگر دبارا ویوز سے امرک راضی. سبتا اس نے اولا سے مثال درکم دا دنیا زمان استاس دبارا یو کرواندہ دا آخرت دا. الدنیا مزرعت الاخرہ. زمان معزز سامعین کرام، بدی دنیا کی عمر با اعمال کو کنیک اعمال ہو کو اللہ جل جلالہ تبارک جنت پیمانے اجر راتے، کبد اعمال ہو کو اللہ جل جلالہ تبارک باندے جزا و سزا راتے. دنیا کے چکم انسان دا 2 روز دپارا دا 3 روز دپارا اگر پا سفر باندے زی نہار انسان چلے انسان سر دا سفر آسامان دیا خزیتا چوئی یرا صدا زندگی آجا کی تیرون ما تا بددی خوراک ساک ضرورت بھی، ما تا بددی سامان ضرورت بھی اگر انسان سر بھی. باید چھ ہر انسان دا دی دنیا نا ہر دنیا کا منتقل کی چھ انسان سر دا دی دنیا نا دا سے عمالیوں سے چھ اللہ جل جلالہ راضی بھی. ہر انسان دا باردا پکار دی چھ دی دنیا کی دا سے عمالوں کی چہاں دنیا کے بنے کو باندے پکار راشی آ دنیا کے رانے کا عمال دلو اور آج دی اللہ جلالہ قائم آدھے تعاقل. زمان معزز سامعین کرام، شیطان زمین یو عزلی دشمن دے اور دا سے دشمن دے چھ دن نیکان مبارکان ہم پاتے نشو. ما چپا ستا پتونا حدیث شریف کی دا حدیث شریف میں خطبہ کی پیش کو تحبت المؤمن الموت دا تحبہ چیزا دا مرگ دا تحبہ
تحفه د مؤمن لپاره خدا د مؤمن لپاره تحفه ده چې انسان د دې دنیا نه بې ایمان لاړ بیا دا لپاره تحفه نه ده هر انسان د باید ځان سره دا سوچ کوي او داسې عمل وکړي چې د دنیا نه د ایمان سره لاړ شي دا زموږ شیطان چې دا ان ټیم په دې سوچونو کې د فکر کوي چې دا انسان به څنګه دوکه کوي اخر خاتمه بدله خراب معزز سامعین کرام امام رازی رحمه الله زموږ په دې زندګۍ کې یو داسې شخصیت تیر شوی چې دا عام شخصیت نه دی د امام رازی رحمه الله په قران عظیم الشان باندې یو تفسیر لیکلی چې دا تفسیر نوم دی تفسیر کبیر او د امام رازی رحمه الله چې کله اخیری وخت راځي شو نو ګوري چې شیطان ورته راغی او دا شیطان لعین ورته سوی اے امام رازی ته خدای الله جلاله فاتزي هغه دنیا ته رواني دا راته ویا تا د الله جلاله ته د مغفرت لپاره څو روان لګي او څو پیش کې چې سبحان الله جلاله ته دا پیش کوم ما به بیمار امام رازی رحمه الله ورته فرمایي اے لعینا سبحان الله جلاله ته کلمه توحید پیش کما او ځکه چې کلمه توحید بارک الله جلاله مؤمنانو سره وعده دا کړی دا چې چا کلمه توحید لا اله الا الله ویل دي سبدا انسان مغفرت کوي شیطان لعین ورته سوی سید شتاخو په توحید باندې ته قائل یو توحید عقیده لري خو تاسو په توحید عقیده باندې دلایل شته کنه امام رازی رحمه الله ورته په توحید باندې چې یو دلیل پیش دا الله جلاله په وحدانیت او یو دلیل عقلی پیش کړ او شیطان لعین ورته پای ورته یو اعتراض پیش کړ حتی چې امام رازی رحمه الله دیم دلیل پیش کړ عقلی او دې شیطان لعین ورته دیم اعتراض پیش کړ دا هغه دلیل یې رد کړ حتی چې امام رازی رحمه الله یو سل او یو دلایل پیش کړل او شیطان لعین ورته دلایل ټول په مقابله کې چې نو رد دلایل پیش کړ او ټول دلایل ورته رد کړ معزز سامعین کرام کله چې تاسو باندې د الله جلاله یو خصوصي رحم وشو امام رازی رحمه الله سره ټول دلایل ختم شو دغه مرګ وخت قریب دی ګوري چې د سره نه دلیل شته دی هیڅ څنګه ور سره نشته دی شیطان لعین په ټول دلایل باندې اعتراضات کړی دي خو حتی چې دا ټیم کې په باندې د الله جلاله فضل او کرم کیږي دا د چې خپل شیخ او مرشد او د استاد شیخ نجم الدین کبرا رحمت الله علیه د رازی او ورته فرمایي اے امام رازی تا خدای شیطان لعین ته یوصل او یو دلایل پیش کړل خدای ته د پدې فرق کې چې دینو دلایل پیش کړل او اعتراضات یې پیش کړل تدې لعین ته وایا چې الله جل جلاله بغیر د دلایل نه یحتامنا کله چې امام رازی رحمه الله دا شان شیطان لعین ته فرمایل چې شیطانا ز الله جل جلاله بغیر د دلایل نه یحتامنا شیطان سره جواب ختم شو عزیزانو کوم نو دور کنه په دې دنیا کې د شیطان نه نیکان خلق نه دی پاتې علما دې نه دی پاتې عامیان دې نه دی پاتې د شیطان نه یو انسان پاتې نشو شیطان سوچ دا کوي چې انسان څنګه گمراه کړي باید موږ هر یو انسان لپاره دا پکار دي چې په دنیا کې داسې کارونه وکړي چې هغه موږ ته هغه چن کې مغفرت ملو شي اخر خاتمه چې د انسان خرابېږي په درې شیانو باندې خرابېږي یو پای کې دا چې انسان کله د مور او پلار نافرمانی کوي د مور او پلار سړي بیا د ویو د مور او پلار څخه آزاد د دې انسان په ورځ د محشر کې چې د ایمان د دنیا د محشر او دیمه دا چې انسان د اولیاء ګستاخ شو او د اولیاء کرامو ګستاخی او بیا د ویو کا دا انسان د ایمان د دنیا او دریم الله جلاله د موت تاسو ټول د عمل نو ساتي چا کې چې تکبر وي تکبر یو داسې ګنده عمل دی چې هر انسان کو تکبر وکړي کوم انسان هغه د ایمان د دنیا شیخ عبد القادر جیلانی رضی الله تعالی عنہ زمون په دې نبی علیہ السلام ورک په دې امت کې یو کامل ولی دی شوی د اولیاء سردار دې مبارک چې کله اخیری وخت راغی دې مبارک د څنګه په طرف باندې روان شي څنګه کې ګوري چې د اسمان طرف ته نظر لاړ د اسمان طرف نه رڼا او هغه رڼا د اسمان سے ورو خورشه او دا رڼا نشي आवाज راغله اے شیخ عبد القادر جیلانی زستا عرب یما او ما ته ټول عبادتونه ما کړی دي بس ستا څخه هغه کوا
کله چې دا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنہ مبارک دا واورېده بیا یې لعینا ته زما رب نه بلکې شیطان لعیني. الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې نبی علیہ السلام مبارک ته فرمایي واعبدوا ربک حتی یأتیک الیقین. ته د الله جل جلاله عبادت تر هغې پورې کوه چې تر څو تا باندې مرګ نه راغلی. ما ته څنګه الله جل جلاله دا فرمایي چې ته چې دې عبادت مه کوه ما تا د ټول عبادتونه معاف کړي. ولې چې الله جل جلاله خپل محبوب ته نه دي معاف کړي. زه څه شیم چې ما ته به الله جل جلاله دا معاف کړي. شیطان ورته خپل روح بدل کړي یکدم ورته څه ویل ای شیخ عبدالقادر جیلانی کاش که تا علم نه وی کړی ته به ما چې دی نو نن ګمراه کړی وی. کاش تا علم کړی او د علم په وجه باندې ته نن زمانه بچ شي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې دا خبره واورېده هغه مبارک فرمایي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. ای شیطان لعینه د اولني حملې نه زیاده حمله پتا ورتا په ما باندې غلط درنه وکړه. کچري ما باندې د الله جل جلاله فضل او کرم نه وي نو زه به تا نن ګمراه کړی وم. خدا په ما باندې د الله جل جلاله خاص فضل او کرم دی چې زه تا نه الله جل جلاله بچ کړم. نو عزیزانو دا شیطان لعین این ټیم دا سوچ کوي چې یاره زه به دا انسان څنګه د آخر وخت کې ګمراه کړم او ایمانه به د دنیا نه لاړ شي. ما تاسو ته پکار دا دي چې انسان په دنیا کې داسې عمل وکړي چې هغه د الله جل جلاله حضور کې پیش کړي او الله جل جلاله ترې راضي شي. د هر مسلمان د سره زړه د الله جل جلاله لپاره د الله رضا لپاره د خبرې کول دا یو ډېره عظیمه خبره ده. هر انسان لپاره دا پکار دی چې انسان سره خبرې کوي باید چې د الله جل جلاله رضا لپاره هغه کار نه ځان وساتي چې هغه په آخره خاتمه خرابي. الله جل جلاله دې ما تاسو ته په دې خبره باندې عمل کولو توفیق درکړي. وخير الكلام ما قل ودل باندې